ډېر د یېرې حدیث دی، ډېر د یېرې. زه وایم چې په خپله یې واورئ، په توجه سره به یې ورسوئ مخکې. امام احمد راوړی، امام ابو داود راوړی، امام نسائی راوړی، امام ابن حبان هم راوړی، امام حاکم هم راوړی. جابر رضی الله عنه وی یو کس من کې مړ شو. من کې څه مطلب دی؟ چې زموږ ملګرو کې نو څوک دی؟ صحابي دی. وګو ته کې دی ښه، من کې یو سړی مړ شو. فغسلناه، موږ له غسل ورکو، بیا هم پې خوشبو ولګوله، وکفناه، او بیا هم له کفن ورکو. بیا هم رسول الله وسلم ته وایي چې یا رسول الله موږ تیار کړی، تاسو بې لمونځ وکئ جنازه. فخطا خطا، یو څو قدمونه یې داسې واخیستو، بیا ودرېدو، وایي چې علیه دین، قرض خو بې نشته که. وایي موږ ورته یا رسول الله دیناران 2 روپۍ پې دی. بس روان شو. په دې ملګري جنازه کوي. ابو قتاده رضی الله عنه یا رسول الله الدیناران علی، دغه 2 په ما شو یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حق الغریم، چا چې دا 2 روپۍ دي دغه حق تا ته در واوړېدو، وبرئ منهم المیت، او دې بری شو. دي چې ده که نه ده؟ هغه وی نعم یا رسول الله دقه شان ده. فصلی علیه، بیا به جنازه وکړه. 2 روپۍ. دې دا مطلب دی چې به د جنازه ناروا ده، مسلمان دی. او رسول الله وسلم به دا کار کولی چې د خلکو ته پته ولګي چې د قرضو کې اخوا دېخوا کول دا ګوره معمولي خبره نه ده، او قرض حق غټ حق دی. نو چې څوک دا منظر ویني چې رسول الله وسلم د یو کس جنازه پرېښوده، دی به بیا په قرضو ادا کولو کې څومره هرس نه کړي. دې دپاره به یې جنازه نه کوه.